مینوالو ولاړې ما د چارسدې د عثمانزو کلي په یوه تنګه محله کې. دا هغه تاریخي محله ده چېرته نه چې د پښتنو سیاست شعور موندلی دی، چېرته چې پښتون سیاست پیدا شوی دی. مطلب مې د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور هغه نه دی. تاسو وینئ زما په شا چې دا کم تاریخي عمارت ښکاري دا د باچا خان د پلار خان بارام خان کور دی. دا هغه تاریخي کور دی په کوم کې چې باچا خان سترګې غړولې وې، هغه پکې پیدا شوی دی، هغه پکې خرپوسې کړي دي، د هغه واده پکې شوی دی. دې کور ته مو دننه ورولم، دا کور درته ښیم چې اوس په څه حالت باندې دی، خو د دننه ننوتو نه وړاندې درته ښیم چې دا کوم تاسو وینئ دا د باچا خان په کور کې هغه بیټکو کم کې چې به د باچا خان سره د هغه ملګرو ناستې کولې، سیاسي مشورې به یې کولې، او دغه هغه تاریخي وداني ده کم ته چې د ګاندیجي په شان لوی لیډران راغلي دي او دلته د دې سیمې په سیاسي مسایلو باندې خبرې اترې کړي دي. راځئ تاسو ورولم نن د باچا خان دغه کور درته د نږدې راښیم. او مینوالو دا چې مې راننه ایستی دا د چارسدې په عثمانزو سیمه کې د خان بارام خان هغه کور دی په کم کې چې د پښتنو ستر مبارز، ستر سیاسي لارښود خان عبدالغفار خان سترګې غړولې وې، هغه خرپوسې په دې انګړ کې کړي. اوس هم په دې انګړ کې دا یو باڼیچخ زما خواته ولاړ دی، اگر چې دا د هغه زمانې نه دی خو د هغه وختونه د باڼیچغونو رواجو اوس هم په دې کور کې شته دی. په دې ځمکه باندې باچا خان ډېرې خړپوسې کړي دي، دلته نه شعور اخیستی دی، د پلار په غېږ کې د علمیت، د سیاست، د اقتصاد سوچ چې کله هغه مونده نو هغه هم د دې خاورو نه پورته شوی و. د سیمې یو تکړه خبریال ښاغلی شاه رضا شاه صاحب راسره ولاړ دی، هغه سره به هم د دې کور په اهمیت باندې لږې خبرې کوو. شاه صاحب دغه کور که د دې په تاریخي پس منظر راته لږه رڼا واچوئ، د څونه وخت دی دلته باچا خان څنګه وخت تیر کړی، کم کم سیاسي لیډران دلته راغلي دي؟ کور خو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا بارام خان بابا جوړ کړی و او تقریبا چې د 200 یا 220 کالونو د دې زیاته موده یادېږي. او په دې کور کې باچا خان زیږېدلی و. دا کوټه چې تاسو یاده کړه دا هغه کوټه ده چې په دې کې باچا خان زیږېدلی و. او بیا باچا خان چې کله واده وکړ نو بیا هغه ډولۍ هم همدې کوټې ته راوړې وه او دا ور هغه په خپل لاس باندې ایښی. تر کومه چې د لوی لوی شخصیتونو ذکر دی نو زه به دا ووایم چې د هندوستان د لر او بر نه دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي، خاص کر د باچا خان بابا په ابتدایي ورځو کې چې کله هغه سیاست خړپوسې شروع کړی، هغه د ماشوموالي خړپوسې خو هم دلته کړي دي. خو دلته د نهرو نه واخله، د ګاندي نه واخله، تاریندرا ګاندي ډېره وړه وه او د باچا خان بابا ګاندیجي هم تاریخ پوهان وایي چې دلته راغلی. ګاندیجي په دې عثمانزو کې 2 ورځې تېرې کړي دي، دې ځای ته راغلی و. او شپې چې کوم دی نو د سالار فیض الله خان په عظیم خان پل کې چې یو ډېر لوی سالار تېر شوی د هغه په ځای کې کړی و. یو شپه یې دلته په دغې د نشتر پارټۍ ده اوس چې دفتر دی دغې د پاسه بالخانه وه په دې کې تېرې کړې وې. اندرا ګاندي ډېره وړه وه د نهرو لور چې هغه سره راغلی وه، یا پر 6 وه یا به د 7 کالو وه، هغه هم ځان سره راوستی وه. بلکې دې ځای کې ویل کېږي چې نهرو چې ځان سره کومه چیلۍ راوستی وه ځکه چې هغه به ځان سره چیلۍ ګرځولی و د هغې پی به یې څښلو. نو هغه چیلۍ هم هغه په دې کور کې چې هغه وخت کې یا یو بوټی و که یا یو ګوټو نه وي په هغه ځای کې تړلې وه او 2 ورځې هغه چیلۍ هم دلته تېرې کړي دي. دې ځای کې د دې کور په اهمیت باندې که موږ پوهېږو نو د پښتنو د شعور، د پښتنو د آګاهۍ او د پښتنو د مبارزې د پاڅون ځای د حسابېږي. زه چې خان عبدالغفار خان په شان لوی کس چې په دې ځای کې کله سترګې پرانیستې نو هغه باندې د نور ړومبې پلوشې هم په دې کور کې پروتې دي. او نه پوهېږم چې څنګه پلوشې وې چې په هغه باندې پرېوتې او په نورو خلکو هغه شان پرې نه وتې چې د هغه نه بیا د باچا خان پلوشې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدې چې د نیلسن منډیلا په شان سړی وایي چې ما د حریت سبق د باچا خان نه زده کړی دی، د خان عبدالغفار خان نه مې زده کړی دی. نو د دې کور د اهمیت نه خو هېڅ سره مې انکار نه کېږي. خو یوه خبره ډېره په افسوس سره موږ ټول پښتانه کوو، د اشنغر اوسېدونکي کوو، بلکې لر او بر چې کوم پښتانه دی هغوی کوي.
چې ژوندي قامونو د خپلو مشرانو ډېر واړه واړه یادګارونه چې کوم دي هغوی خوندي کړي دي او هغې له ډېر لوی لوی خلک راځي د هغې کتو له راځي چې موږ صرف د لرې نه د دې یو نظاره وکړو خو د باچا خان زیږونځی د باچا خان کور د بارام خان بابا کور د ولی خان او د غنی خان او د لالي خان کور د تاجو بیبي کور د تاج محمد خان د لور کور یعنې د باچا خان ټبر چې کوم چې د رزړو نه راواده شوی و د هغې کور تاسو ولیده چې 1000 روپۍ په کرایه باندې پکې خلک اوسي او د دې سړي ډېر خفه شي چې آیا د لوی او ستر د پښتنو ټبر سره زه هغه خپل ټبر نه یادوم هغه د ټولو پښتنو مشر د پښتنو د لوی ټبر سره چې د بلخ نه واله تر دا ټکه پورې اوسي په دې ستر ټبر کې داسې څوک نشته چې د باچا خان بابا دا زیږونځی او دا کور خوندي کړي ویلي په بیه والي دا ټول پښتانه کره یو ځای شي وتا تانې واچوي نو دا نیمه شنغر پې کېږي دا خو د باچا خان یو کور دی چې د هغه د اوس پیدا کېدو ځای د هغه د زیږون ځای د هغه د خړپوسو ځای د هغه د واده ځای د هغه د واده د شپې ځای چې دا خوندي شي ډېر په افسوس سره به راته ووایم چې یو قام پرست هم دلته نه دی راغلی دلته که راغلي دي نو صرف میډیا والا راغلي دا که موږ د دې د ویش فرض کو ذکر وکړو نو دا د بارم خان بابا کور خو د بارم خان بابا نه پس د هغه 3 زامنو د باچا خان د دوو ډاکټر خان صاحب او باچا خان او د باچا خان نه پس بیا د باچا خان 3 زامنو دا د باچا خان چې کوم عبدالعلي خان زوی دی دا د هغه په حصه کې رسېدلی و د عبدالعلي خان چې نن سبا کوم زوی د ناصر خان دا د هغوی په حصه کې رسېدلی ده خو تر اوسه پورې د دې طرح چا پام نه دی راګرځېدلی چې په باچا خان باندې خو به مونږ په جلال آباد کې یو ډېر لوی مزار جوړ کړو خو د باچا خان کور د هغې سره چې د باچا خان یو تاریخ ورسره تړلی دی یوازې باچا خان نه دی باچا خان د یو تحریک نوم دی د یو تاریخ نوم دی د یو شعور نوم دی د یو آګاهۍ نوم دی د یو بهیر نوم دی نو آیا مطلب یې چې هغه سره تړلی هر یو شی د مونږ خوندي نه کړو هغه سره تړلی هر یو شی د مونږ د را روان نسل دپاره خوندي نه کړو چې را روان نسل ته خو دا پته چې باچا خان څوک و په کوم ځای کې پیدا شوی په کومه کوټه کې پیدا شوی په کوم انګڼ کې خړپوسه کړی وي او هغه اوس په کوم حالت کې دی ډېره مننه شاه صاحب ډېره مننه مینهوالو څنګه چې مو د شاه صاحب د خولې نه واورېده دغه کور اوس کرایدارو سره دی هغوی پکې ژوند کوي خپله غریبي پکې پاس کوي د دې نه پس هم لږ ورولمه دې کوټې ته دننه دا درته ښیمه کومه کې چې باچا خان سترګې غړولې وي او د هغه واده پکې شوی راځئ دا کوټه ورته نږدې مینهوالو دا چې تاسو وینئ دا د هغه کوټې د نننۍ برخه ده کومه کې چې باچا خان پیدا شوی یا د باچا خان واده په کومه کوټه کې شوی دا کوټه ورته سینګار شوی دا په هغه وخت کې هم چې ډېر د سادهتوب وخت و په دغه آبادۍ کې د باچا خان پلار خان بارام خان د خپلې خانۍ یو څه نښې پرېښي دي تاسو کتی شئ په هغه وخت کې دې کور کې چې کوم نقش و نگار شوی دی دا ستاسو په وړاندې دي دا لرګي چې تاسو وینئ دا هم د هغه وختو لرګي دي کله چې لا باچا خان نو پیدا اوس هم دا کوټه په دغه حالت باندې ده تاسو د دې د دروازې لیدی شئ دا هم د هغه وختو دروازې دي اوس یو انټیک شکل لري خو د دې حالت ته هغه توجه نه ده ګرځېدلی چې دا په حال ساتل شوی وی او دا هغه دروازه د مینهوالو کومه چې باچا خان به دې کوټه کې وروسته په خپله باندې ایښې وه په خپله یې دې ته خټې لوټې کړي دي او دا دروازه یې لګولې وه اوس هم دا دروازه په هغه حالت باندې ده خو اوس چونکې دا بیم پې ناستی دی یا دا درشله پې ناستی دا یې نیولې ده نو دا بندیږي یا کولاویږي نه مینهوالو د نن نه 14 کاله مخکې هم دې کور ته دې انګړ ته راننوتې ومه هغه وخت مې هم د یو خبریال په توګه باندې ذمهوارۍ ترسره کولې کله چې دې کور ته راننوتم نو ما لیدل چې دلته څاروي تړل شوي د څاروو خوشیان پراته دي او دونه بد حال دی چې چا قدم دلته نشوي ښودی اگر چې نن په دې کور کې څاروي نه دي تړل شوي خو د دې کور چې کم تاریخي اهمیت دی د دې چې کم وقار کم عظمت دی او د دې چې کم بد حالت دی دا نن هم
د یو سوالیه نشان په توګه باندې د هر پښتون د سترګو د وړاندې دی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.